د څه وخت خبره ده چې یو هلک د خپلې مور سره په یو کور کې اوسېدو او د ده پلار ډېر مخکې مړ شوی و. د ده نوم بلال و او ده به هیڅ کار نه کو، بس بزګار به و. بلال به نه څه کار روزګار کو او هر وخت به یې شرارت کو او د دغې د وجې نه به دوی ډېر زیات غریبانان وي او پیسې هم ورسره نه وې. امی خوراک دپاره څه شته؟ زه خو ډېر زیات وږی شوی یم. او دغه شانتې وخت تېرېدو او دوی په دنه هم غریبېدل. دوی کره یوه غوا وه چې هغې به دوی ته پی ورکول او دوی ډېر زیات غریبانان شوي وي او دا اراده یې وکړه چې اوس به د غوا خرڅه کړو. بلال مور بلال ته وویل چې دغه غوا بازار ته بوځه او په ښه ریټ باندې خرڅه کړه، ځکه چې کیدای شي چې په دغه پیسو باندې څه کار روزګار شروع کړي. بلال دغه غوا بازار ته روانه کړې وه چې په لاره کې ورته مخې ته یو بوډا سړی راغی. بوډا سړی غوا طرف ته وکتل او بلال ته یې وویل که چېرې ته ماته غوا راکوې نو د هغه په بدله کې به زه تاته ډېر قیمتي څیز درکړم. بلال چې کله دغه واورېدل نو ډېر زیات خوشحال شو او بوډا سړی د خپل جیب نه یې 15 بجان راویستل. صرف بجان؟ زه به په دې څه کوم؟ ها بجان، خو دا د جادو بجان دی. بلال په ده باندې اوله خو یقین نه و، خو هغه بوډا سړي ورته وویل واوره زما بچیه، ته یو تیز او هوښیاره لک یې. ته دغه بجان واخله، تاته به افسوس نه وي، که ما به ور وکړه. او بیا بلال په هغه سړي باندې اعتبار وکړو او بیا د هغه بجانو په ځای باندې د خپله غوا هغه سړي ته ورکړه. دوی ډېر زیات خوشحاله وو او خپل کور طرف ته راتښتېده. مورې وګوره ما ته له څه راوړی دي. بلال چې کله دومره خوشحالۍ سره راتښتېدو نو مور ته یې داسې ور ولګېده چې هغه غوا یې ډېر په ښه قیمت سره خرڅه کړې ده. خو چې کله بلال هغه بجان خپلې مور ته ورښکاره کړل نو هغه ناراضه شوه او ډېره زیاته په غوسه شوه. هغه بجان یې د بلال نه واخیستل او د کور په صحن کې هغه وغورځول او بلال ته یې د خپلې کمرې تللو دپاره وویل اوس به ته په خپلې کمرې کې اوسېږې، بهر به نه راوځې چې کله درته زه نه ووایم. دا د ستا سزا شوه. چې کله سبا شو او بلال راپاڅېدو نو ویې کتل چې یوه ونه ډېره تیزۍ سره اسمان طرف ته روانه وه او نوره هم اوږدېده، ځکه چې دا یوه عامه ونه نه وه بلکې دا یو جادویي ونه وه. او بلال هغه ونې ته د خپلې کړکۍ نه ورټوپ کړو او په هغه ونې باندې چوګېدل شروع کړل او هغه ونه ډېره زیاته عجیبه شانته کې وه. ډېره عجیبه شانته کې ونه وه، خو دی بس پاسه هم په روان و لکه د سړی په شان. او د ډېر مزل نه بعده هغه یو عجیبه شانته کې ځای ته ورسېدو او هغه داسې شانته کې ځای و چې ده په زندګي کې چېرې هم نه و لیدلی. هر څه ډېر زیات غوټ غوټ وي او دا هر څه چې ده لیدل نو ډېر زیات حیران و. او ده یوه لار ولیده او په هغه باندې روان شو او هغه لار د یوه کور طرف ته ورغلې وه. چې کله دی کور ته ورسېدو او ده دا دروازه وټکوله نو یوه ډېره عجیبه شانته کې ښځه د هغې نه راوتله. ما دا ویل چې آیا ستا سره به څه د خوراک څیز وي؟ ها خوراک به درته میلاو شي، خو د زما د سړي راتلو نه مخکې به ته خپل ځان تفتوې، کنې هغه به ستا وخوري ځکه چې هغه ماشومانو خلک خوري. هغه ډېر زیات ستړی شوی و خو وږی شوی هم و
او هغه د خوراک د پاره په یو ټیبل باندې کېناستو چې اچانک د یو آواز واورېدو او ویل یې ما ته د بچي بویونه را درومي ایموي او کپوخ وي زه به هغه چې څنګه وي وبه یې خورمه او هغه ښځې بلال ته ووې فوراً بلال لاړو او په یو سوراخ کې خپل ځان بند کړو او چې کله هغه حیوان را ورسېدو نو خپلې ښځې ته ډېر په غوسه و او ورته ویې ویل ما ته د انسان بو را درومي هغه چېرته ده چې زه یې وخورمه زه ډېر وږی شوی یم دا ته څه وایې ما ته خو انسان بی نه را درومي کیدای شي چې تا ته د هغه پیشو بی در درومي چې کومه پلین ما تا ته پخه کړې وه او د سر ټیم نه بعده هغه حیوان خپلې سیکې ګڼلې شروع کړل او د څه وخت نه پاسه هغه ډېر زیات ستړی شو او هلته خوبولی شو او بیا بلال د هغه سوراخ نه راووتو او د یو د سرو زرو بیګ یې واخیستو او بهر لاړو او هغه بیګ یې د ونې طرف ته راورسو او لاندې وغورځو او دی په هغه ونه باندې راکوزېدل یې شروع کړل د سرو زرو نه ډک بیګ ده واخیستو او کمرې طرف ته ودنګېدو چې کله د بلال بور دغه سره زر ولیدل نو هغه ډېره زیاته خوشحاله شوه او د هغه ورځ نه پسته دی چرې هم غریب نه شو او د څه میاشتې نه بعده چې څه هم دوی کره د سرو زرو وو هغه ختم شل او چې څه بله لار نه وه نو بیا بلال په هغه ونه باندې وخېجېدو او د هغه حیوان کور ته ورغی کله چې ته مونږ ته داخلې نو هغه ورځ نه یو بیګ غیب شوی دی چې هغه د سرو زرو نه ډک و خو بیا هغه ښځې بلال ته اجازت ورکړو او هغه کور ته لاړلو او د څه وخت نه بعده بیا هغه حیوان خپل کور ته راغی ما ته د انسان بی را درومي که پوه وي او که یم وي زه به یې هغه خورمه او په یو حالت هم هغه نه پرېږدم د حیوان اواز په اورېدو سره بلال بیا هغه سوراخ ته ورغی او پټ شو او بیا دوی په خپل منځ کې خبرې شروع کړې او بیا هغه حیوان خپلې ښځې ته وویل چې هغه چرګه راواخله چې کله ښځې هغه چرګه راوړله نو هغه څه عجیبه شانته کې چرګه وه هغه حیوان چرګې ته وویل چې یوه انډه وکړه نو فوراً هغه د سرو زرو انډه وکړه او بلال دا هر څه په خپلو سترګو باندې ولیدل او ډېر حیران شو چې دا خو داسې چرګه ده چې د سرو زرو انډې ورکوي او چې کله حیوان خوبولی شو نو بلال راغی او هغه چرګه یې پټه کړه او بیا دی هغه اوله شانتې هغه ونې پله راغی او په هغه باندې راکوز شو او بیا بلال او د ده مور بیا هغه شانتې دولتمند شل او د څه وخت نه بعده بیا هغه بلال ته آرام نه ورتلو خېجېدل شروع کړل خو دو ځل چې کله بلال هغه کور ته ورغی خو دو ځل د حیوان او د حیوان ښځې نه دی پټ شو او په یوه دیګي کې خپل ځان بند کړلو او د څه وخت نه بعد هغه بیا حیوان خپل کور ته راغی ما ته د بچي بویونه را درومي ایموي او که پوخ وي زه به هغه چې څنګه وي وبه یې خورمه خو دو ځل د هغه حیوان ښځې ښه محکمه اراده کړې وه
چې اوس به دا چرې هم نه بچت کېږي. که چېرې انسان وي نو کیدای شي چې دغه سوراخ کې پټ شوی وي. خو بلال بل چرې پټ شوی و. هغه حیوان او د ده ښځې په هر ځای کې وکتو، خو بلال چرې هم موندو نه شو. د خوراک کولو نه بعده هغه حیوان یوه باجه په هغه میز باندې کېښوده. ده د هغې اورېدل شروع کړل او دغه شانتکې هغه خوبولی شو. او بلال ښه محکمه اراده کړې وه چې دا ښه قیمتي بجه ده، او دو ځل ده هم محکمه اراده کړې وه چې دغه بجې پټول پکار دی. او دی هغه د ځناور په خپې باندې ودرېدو او هغه بجې ته ورورسېدو. خو ده سره څه داسې کار وشو چې ده سوچ هم نه و کړی. زما مدد وکړئ، زما مدد وکړئ. هغه بجه په ژړا شوه او نارې یې شروع کړې، او بلال هغه بجه په خولې باندې راواړوله او تښتېدل یې شروع کړل. هغه بجه د ده لاس نه وغورځېده او دی په تیزۍ سره په هغه ونه باندې راکوزېدو، خو هغه حیوان هم ورپسې و. چې کله دی خپل کور ته راورسېدو نو خپلې مور ته یې اواز کړو او ورته ویې ویل: مورې زر کوه او اره هم د خپل ځان سره راوړه. او دوی هغه ونې کټ کول یې شروع کړل. اخر کار دوی هغه ونه ماته کړه او هغه حیوان په مځکه باندې ښه د تیزۍ سره ولګېدو، او دوی دواړه د هغه حیوان نه بچت شول. دوی دواړه څه سلامت بچت شول، خو بلال ته په خپلو کولو باندې ډېر زیات شرم ورغلو، او نن دی د لالچ د وجې نه خپل ځان یې ډېر په خطره کې اچولی و. او د خپلې مور سره وعده وکړه چې دی به د نن نه چرې هم غلا نه کوي او هم محنت سره به کار کوي. او د هغې ورځې نه بلال او د ده مور چرې هم غریب نشول پاتې، ځکه چې دوی سره یوه داسې چرګه پاتې شوې وه چې هغه به د سرو زرو انډې کولې. او اوس بلال هم خپل محنت شروع کړی و.